کابل برېښنا ریاست له لوري له 400 زیاتو میټر بکسونو اساسي رغونه او له دې پروسې ولسي ملاتړ. د برېښنايي توکو د خوندیتوب په برخه کې د میټر بکسونو رغونه او اصلاح اساسي رول لري. پر همدې اساس د کابل برېښنا فني او تخنیکي کارکوونکو له لوري د میټر بکسونو اساسي رغونه او اصلاح دوام لري. د برېښنا شرکت د صندوقونو او وایرینګ برخې مسؤلین وایي په تېره یوه میاشت کې توانېدلي چې د پلازمینې کابل په بېلابېلو برخو کې له 400 زیات میټر بکسونه ترمیم او اصلاح کړي. همین ماه پیشتر که از در حدود 400 پای صندوق ترمیم اساسی گردید. کارمندای ما عملا در بخش ترمیم صنادیق در ساحه جکشن پنجم مصروف کار روزمره می باشه که همه روزه در ساحه کار می روند در جکشن پنجم. د کابل برېښنا ریاست 5م جکشن اړوند قلاب چکان سیمه کې فني او تخنیکي کارکوونکي د میټر بکسونو په ترمیم بوخت دي. دوی د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه لري چې د برېښنايي توکو په ساتنه او خوندیتوب کې ځانګړې همکاري ولري. خواستم از مشترکین همی از کوشش کنن که صندوق‌ها را منظم نگاه کنن، چپراسایش جای قلفش میده نکنن، به خاطر که این ضرر بر خودشان هم است بر اطفالشان هم. دروازه وقتی که قلف نداشت یا دروازه نداشت صندوق، اطفالشان که تیر شد طبعا دست میزن اطفال است، وقتی که برق گرفت برش ضرر میرسه. د سیمې اوسیدونکي د میټر بکسونو د اساسي رغونې او اصلاح پروسې څخه خوښي کوي او د برېښنا شبکې اړوند توکو د ساتنې په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګندوي. با تشکر فراوان از همکاران برشنا که برای ما ترمیم میکنن صندوق ها را به خاطر از اینکه جلوگیری از برق گرفتگی و همچنین از شورتی های برق شود و ما هم زیاد کوشش میکنیم که در این عرصه همشون همکاری کنیم و اینی از خود سرانه در صندوق ها دست نزنیم تا باعث شورتی و اینها نشه. د دمنې ده چې د میټر بکسونو رغونه او اصلاح د منظمې برېښنا رسونې سره مرسته کړي او د سیمې وګړي د برېښنا شارټیو او اړوند خطرونو څخه ساتي.